اسلام کې جایز ده، موږ دا خبره بار بار کړې ده چې ښځه او خاوند یو بل ته غسل ورکولی شي پس د مرګ، خو ښځه او خاوند، ورور خور ته غسل نشي ورکولی، خور ورور ته غسل نشي ورکولی، زوی مور ته غسل نشي ورکولی پس د مرګ، او مور بچی ته غسل نشي ورکولی، وراره ترور ته غسل نشي ورکولی، ترور وراره ته غسل نشي ورکولی، خو صرف د خاوند او د ښځې په منځ کې دا اجازه ده. حدیث دی که ته مړه شولې رسول الله علیه السلام ورته وایي زه به درله غسل درکړم. موږ ته مولیانو ویلي دي نکاح ختمه شو چې تر څو د دې ښځې 4 میاشتې 10 ورځې عدت نه تیر او بل خاوند سره نکاح نه کړی زړه نکاح نه ختمي. که بل خاوند یې ونه که او خاوند یې مړو او 50 کال یې همداسې تیر کړه، د قیامت په ورځ به هم د هغه خاوند په نکاح کې راپاسي، دا نکاح نه ختمیږي. نه ښځه به خاوند ته وایي ګوري نه، ولې به نه ګوري. علي رضی الله عنه په خپله بیبي فاطمه رضی الله عنها ته غسل ورکړی. علي رضی الله عنه فاطمه ته غسل ورکړی. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه چې وفات شو، اسماء بنت عمیس رضی الله عنها بیبي وه، غسل الهغې ورکړي. او سنت طریقه دا ده، فرض او لازم نه دی چې تا مړي ته غسل ورکړه بیا ستا دپاره سنت ته ته به غسل کې خامخا به کې. نو چې کله اسما د ابو بکر صدیق ته غسل ورکړه نو د دې تبه وه او دغه ورځ وایي جمع مو او ریزه وه ډېره زیاته خړه ورځ وه. نو صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې ما خو ده ته غسل ورکړ، اوس په ما باندې غسل راځي سنت او زما یخنیم کېږي ناجوړه یم تبه مې ده او یخنیم ډېره زیاته ده. نو صحابه کرامو ورته وویل چې دا څه فرض نه دی، که تا ته تکلیف پیدا کېږي غسل مه کوه. نو بیبي اسماء بنت عمیس ابو بکر صدیق ته غسل ورکړي. علي رضی الله عنه فاطمه ته غسل ورکړي ښځې ته. او رسول الله علیه السلام بیبي ته وفرمیل چې زه به غسل درکړم. او د دې نه بهترینه طریقه بله نه وي د ښځو د خاوند په منځ کې، هغه پرده به ټول عمر برقراره پاتې شي.